د دنیا کې دوی خبرې ډېرې زیاتې یقیني دي. یوه یقیني خبره دا ده چې هر انسان چې دنیا ته راغلی د انسان له مرګ خامخا راځي، او د مرګ په راتللو کې څه شک و شبه نشته، او د مرګ د راتللو څخه تر اوسه چا انکار نه دی کړی. دنیا ته انسانان رالو د ډېرو غټو خبرو څخه خلکو انکارونه وکړو، لیکن د آدم علیه السلام څخه تر دې اوسه پورې چا د دنیا ته دا فلسفه نه ده پیش کړې چې انسان له مرګ نه راځي، بلکې هر سړی په دې باندې قایله دی چې یو سړی دنیا ته راغلی مرګ به هغه سړي ته خامخا راځي. او دویمه اتفاقي خبره د دنیا دا ده چې د مرګ وخت نه دی معلوم. آیا د دې سړي مرګ به د ورځې راځي او که به د شپې راځي، هفته بعد به وي، میاشته بعد به وي، کال بعد به وي، کله به راځي؟ د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی، کم من مقبل یوم لا یکمله. ډېر خلک د نن مازدیګر انتظار لري، لیکن چې مازدیګر را رسېږي دی د خاورو لاندې. وکم من مستقبل غد لا یدرکه. ډېر خلک د سبا لمر راختلو انتظار لري چې لمر راخیږي دی غریب د خاورو لاندې پروت دی. نو دویمه اتفاقي خبره دا ده چې د مرګ وخت نه دی معلوم. نن چې کله ساینسدانان وګایي په اسمانو کې بګایېږي، په سپوږمۍ کې بګایېږي، او د لمر حالات به بیانوي، د ستورو حالات به بیانوي، لیکن که ته ورته وایې چې د دې سړي مرګ به کله راځي، په دې وخت کې بیا د ساینس د علم د معلومات ټوله فیل دي، بیا دته درک نه لګېږي چې د دې سړي مرګ به کله راځي. نو زه دا وایم چې یو خو مرګ یقیني را روان دی، او دویم د مرګ وخت معلوم نه دی. که چیرې موږ دغسې په غفلت کې په ګناه باندې ککړ، بغیر د توبې، بغیر د توشې، د حضرت عزراییل علیه السلام چمبره باندې صاف باسي، او دغسې په ګناه باندې لړلی، بغیر د توبې مې د قبر دې تورې کندې ته ورشوکي. زه دا وایم چې دا د مځکې یو کنده نه ده، دا د قبر توره کنده، دا د الله د عذابونو سمندر دی. حضرت ابوبکر به ویل من دخل القبر بلا زاد، چې کوم سړی دې قبر ته بغیر د توبې و توشې وشوس، فکأنما رکب البحر بلا سفینة، لکه یو سړی چې بې پایانه سمندر کې بې کښتۍ وټس. او دا د اوبو سمندر نه دی خلکو، د الله په ذات قسم، دا د الله د عذابونو سمندر دی. هلته به داسې حالات راځي ما لا عین رأت، چې سترګو به نه یې لیدلي، ولا اذن سمعت، چې غوږو به نه یې اورېدلي، ولا خطر علی قلب امرئ، د انسانانو په دلو دماغو کې به د هغې تصور او فکر نه راغلی چې یا الله ما څه کول، زما ګمان سو، زما فکر سو، زما اراده سوه، یا الله زه د کومو حالاتو سره مخامخ یم، زه په کومو عذابونو کې مبتلا یم، او زه په کومو تکلیفاتو او مشکلاتو کې شپې دلته تېروم. حضرت عایشې مبارکې چې به کله د تهجد لمونځ کوی، شپه یې ټوله شپه دا یو آیات وایي، وبدا من الله ما لم یکونوا یحتسبون. هلته به سړي ته داسې حالات مخته راسي، هلته به داسې عذابونه مخته راسي، هلته به داسې پریشانۍ او مشکلات مخته راسي ما لم یکونوا یحتسبون، چې د دې خلکو به ام او تمه نه وي چې داسې حالات هم شته، او داسې پریشانۍ هم شته، او داسې مشکلات هم شته. او د الله په خاطر د دغه پریشانۍ او د دغه مشکلاتو څخه د ځان د خلاصون دپاره دا څو ورځې امانت زندګي ده. دا امانت زندګي د دې دپاره ده چې د قبر حالات، د آخرت حالات، د الله حضور ته د پیښېدلو د حالاتو لړ سړی تصور وکړي، د هغې دپاره څه توشه برابره کړي، او چې سم غفلت د انسان څه سوی دی پر هغې باندې خپل رب ته توبه پیش کړي.